د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال په دې ولسوالۍ کې له خپلو لاسته راوړنو او فعالیتونو څخه یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو په ملاتړ او همکارۍ اوسمهال په دې ولسوالۍ کې د جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې او سراسري امنیت ټینګ شوی چې له دې سره د خلکو د سر او مال پر وړاندې هر ډول ګواښونه له منځه تللي دي. جرایم جنایی تقریبا ولسوالی ما 80% انشالله کم شدگی است. دیگه بعضی مشکلات های مردم است، عریضه هم میآید، بعضی جنجال های مردم است، بعضی جنایت هم میشه. خب دیگه بعضی عریضه میآید که درباره ما غصب زمین و بعضی چیزای مشکلات های مردم است. انشالله بیخی الحمدلله اینجا خیلی خوب است، مشکلات های مردم در اینجا رفع میشه. نوموړي دغه راز خپلو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې د بلخ ولایت د رهبرۍ له لوري د ورکړل شویو سپارښتنو پر بنسټ هره ورځ د خلکو شکایتونه او دوسیې تر څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. عریضه که هستن د ولسوالۍ ما تقریبا هفته 30 عریضه 25 عریضه در اینجا میآید. بعضیش جرایم جنایی است، بعضیش غصب زمین مردم است، مشکلات های مردم است. انشالله خیلی خوب است، جرایم جنایی در اینجا خیلی کم شدگی است. چاربولک د بلخ ولایت له ګڼ میشتو ولسوالیو څخه ده چې بیلابیل قومونه پکې ژوند کوي. د دې ولسوالۍ خلک تل هڅه کوي څو د پراختیایي بنسټیزو اقتصادي او امنیتي پروګرامونو د پیاوړتیا په برخه کې له اسلامي امارت سره په ګډه کار وکړي.